کې راغوي تاریخ هم رقم شوی دی او د هغې په نتیجه کې انګریز 7 سمندر پار وتلی دی کله د تاریخ کې رشمي رومال کله انګریزانو عدالتونو ته د کفنونو سره حاضریانې کول او ما ویل که کله د روس د کمونسټانو سره همدغه قافله وجنګېده په مخ د ځمکه 6 کاله اسلامي خلافت د الف نه تر یا پورې قایم و هغه هم دغه امیر المؤمنین مجاهد ملا عمر صاحب نور الله برکته دغه دیني مدرسې دغه دارالعلوم دیوبند سره تعلق نن دیوبندیانو ته دغه ناز دی الحمدلله 15 کاله د رب اسلامي نظام نافذ کوونکې په دغه صدۍ کې علماء دیوبند الحمدلله موږ په فخر سره نن بیا وایو نن کله پورې کفر سره جنګېږي هغه مولانا جلال الدین حقاني صاحب دامت برکاتهم هغه امیر المؤمنین ملا هبت الله صاحب امیر المؤمنین الحمدلله دیو تعلق هم د علماء دیوبند سره دی پورې کفر سره ډګر اغوستونکي دغه مجاهدو تعلق دغه اهل حق قافلې د جماعت تعلق الحمدلله د علماء دیوبند سره دی موږ دغه دیني مدرسه محترمو د اسلام په خپل اصلي شکل کې آباد ساتلی دی د محترمو اسلام ټولې شعبې آبادي ساتلې دي مونږ که اسلام ټولې شعبې آبادي ساتل غواړو بیا به محترمو دا دیني مدرسه مضبوطه وو که دا دیني مدرسه مضبوطه وه بیا زموږ ټولې شعبې څوک نشي خرابولی هغه نشي ګډوډولی که دا مدرسه رانه خرابه شوه نو خدا نه خواسته دې بنیادونه کمزوري شو بیا به هم ټولې شعبې کمزوري کېږي په هغې باندې به زوال راځي انشاءالله دیني مدرسې به قایم ساتو که نه انشاءالله آبادي ساتو که نه انشاءالله ستا کوم بچي چې دیني مدرسې ته راځي دا زما او ستا د اخرت دپاره ګڼه ده دا زما او ستا د اخرت دپاره دا زما او ستا د اخرت ذخیره ده دا زما اوس کومې پیسې چې دلته لګېږي دا د اخرت په اکاونټ کې جمع کېږي ته به سترګې پټې کړې دنیا نه به لاړ شي یو کفن به د ځان سره صادر ویسي هېڅ دې والله چې نه دې پټۍ وړی شي نه پیسې وړی شي نه بچی بوتلی شي دغه بچي تا پسې یو صدقې جاریه ده دغه مال تا پسې یو صدقې جاریه ده انشاءالله دیني مدرسې به آبادي ساتو که نه انشاءالله بچی بہت راضی ہو کر انشاءاللہ یہ علماء من کے قیامت کو کر انشاءاللہ وعدہ رجی اللہ